د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. ستړي مشئ په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. اسلامي امارت وایي تښتېدلي سیاستوال د بیرته راشي عادي ژوند ته د دوام ورکړي. د افغانستان اسلامي امارت وایي چې تښتېدلي سیاستوال د بیرته هیواد ته راستنه شي او خپل عادي ژوند ته د دوام ورکړي. د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي چې له دې وروسته هیڅوک په هیڅ نوم نشي کولای افغانستان او افغانان تهدید کړي. مجاهد زیاته کړې هغه کسان چې د بیا راپاڅېدو او مقاومت خبرې کوي باید له خپلو تیرو کړنو درس واخلي، ځکه د ده په خبره له دې وروسته هیڅوک په هیڅ نامه نشي کولای د افغانستان ورانولو ته لاره هواره کړي. هغه زیاته کړې چې تښتېدلو سیاستوالو لپاره ښه لاره دا ده چې بیرته هیواد ته راوګرځي او خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي. مجاهد د څرګندونې وروسته تر هغه کوي چې عبدالرؤف رسول سیاف او عطا محمد نور پر خپلو فیسبوک پاڼو د مقاومت جبهې تر عنوان لاندې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې که چیرته له طالبانو سره خبرې نتیجه ورنه کړي نو پر وړاندې به یې وسلوال مقاومت پیل کړي. او زلمی خلیلزاد وایي ښایي د القاعده مشر ډیویډ کرخي ته څیرمه پټ وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پخوانی ډیپلوماټ او د افغان سولې لپاره د متحده ایالاتو پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې که چیرته د القاعده ډلې غړي په افغانستان کې پټ وي نو د افغانستان اسلامي امارت د پاسې واخلي او له خپل هیواده د بهر کړي. نوموړي د غرض ویلي چې ښایي د القاعده ډلې مشر ایمن الظواهري د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې پټ وي. خلیلزاد د څرګندونې وروسته تر هغې کوي چې نوموړي په وروستیو کې له خپلې دندې استعفا کړې ده. د افغانستان اسلامي امارات استعفا ته خبرګون کې ویلي چې د خلیلزاد په مشرۍ دوی له امریکا سره بریالي مذاکرات درلودل. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چاره.